الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصبو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا د خیر سره د ارتغرل قصه ده او د ارتغرل د قصې 14 نمبر قصه او د دې دویم سیزن اخرنی قصه او انشاءالله دا سیزن ستاسو پوره شو په ځای یو ځای ما تاسو ته اپلوډ کړی دی دا وګورئ او دریم او څلورم سیزن پاتې شو نو انشاءالله که خیر او ژوند مو برابر شو نو هغه به هم دغسې په یو ځای زه ریکارډینګ وکړم او چې د چا دا قصه خوښه ده خاص د هغو دپاره چې کومو کسانو باقاعده کال او میسیج کړي نو د هغو دپاره زه لګیا یم که دا قصه ما پرېښې وه نو دا به بیا به ریکارډینګ پوره کړم که خیر تاسو به اپلوډ کړم نو بیا یې تاسو کتی شئ. څنګه چې په تیرو سیزنو کې تاسو اورېدلي چې نور ډېرې مسایل حل شو. د نظامي کوم مهردین چې و غدار د هغه خور وه د هغه لور وه هغه قتل کړی شو د هغو قیصه د هغو باب ختم شو. بیا ټوله کوړمه راټوله شوې وه د ارتغرل د لیک د ارتغرل دغه درې واړه وروڼه و دوی او نوره ټوله کوړمه نو بیا د تلو یا د هجرت په درک کې و چې هره اوس په بل یو طرف ته تله غواړي اوس په دې ځای ځکه نشو کېناستی چې کوپیک چې کوم دی سعدالدین کوپیک هغه به اوس مونږ تنګی داسې په ځای مونږ نه پرېږدي. بل دا خبره چې مونږ د دې ځای کې د ټول عمر د ناستې نه یو خامخا به یو طرف ته به تله غواړي یو د نوي ځای تلاش به کول غواړي نو په دې کې دوی ټولو دا سلا وکړه چې هره سهار به جرګه راوغواړو او په جرګه کې به باقاعده دا خبره منځته کړو په هغې باندې به بیا ټول سرداران او ټول هر سړی به په خپله خوښه ووایي نو چې بیا به جرګه کې څنګه فیصله وشو. بل طرف ته نویان چې کوم دی هغه د سعدالدین کوپیک چې وله کومه سره ورکړي وو کوم د دنیا د سرو سکې وله ورکړي وو هغې ویوړې د ده چې کوم هغه غار و خفیه ټکانه وه په هغې کې د ده چې کوم مخصوص یو څو کسان ملګري ده سره پاتې شوي د منګولو کسانو دا سره یې په هغو کې تقسیم کړو هغو ته بیا ټوله قصه وکړه چې یاره موږ به اوس دغه شان کار کوو د ارتغرل د قبیلې نه د قایي قبیلې نه د دودرګا د قبیلې نه د دوی نه به خپلې بدلې اخلو او دا چل به کوو دا چل به کوو هم به موږ ته مال دولت پیسې میلاویږي. نو د ده چې کوم ملګري وو هغه ټولو سره د ملګرتیا او د حمایت اظهار وکړو. بیا دوباره په نویان پسې یو کس راغی چې یاره سعدالدین کوپیک دې غواړي څه وخت بعد سعدالدین کوپیک چې نویان چې د هغه خواله لاړ نو هغه ورته وایي چې یاره یو ډېر اهم او ضروري کار د هغه کول غواړي او چې څه چل دی وایي چې د ارتغرل کشر ورور زلجان او د حلیمه سلطان ورور شهیر کوم چې یو شهزاده دی هغه په یو ځای کې هغو ته تربیت میلاوېده جنګي تربیت اوس د هغو تربیت پوره شوی د هغه واپس را روان دي او نور ته په قصه پوهېږي چې څنګه چل دی. دا خبره چې نویانو واورېده نو په سترګو کې سم چمک راغی او مسکی شو وي چې زه اوس کار وشو نو دې کوپیک ورته ووایي چې هلکه دا شهزاده چې کوم دی نو ګوره ده ته څه نقصان ونه رسوي او په ده زموږ ډېر کار کېږي او ډېر خبرې پې زموږ ته سرته کېږي خو هسې نه وړو ته څه نقصان ونه رسوي او دا دواړه واړه زموږ ته اهم دي. نو یان وي چې زما د وړو د ژوند سره او د دغه سره څه کار زه خو صرف خپل بدل هلم. کوپیک بیا څه پچل ول پوه وکړو چې هلکه ته د بدل غم راغستی خو ته به اوس یو کس وجنې او بیا به د دیو په ذریعه زموږ ډېر مقصدونه ترسره کېږي خو څه پچل ولې دغه ځناور چې کوم دی هغه رامنې کړو او پوهه یې کړه چې یاره ته دا غلط کار ونه کړي. بل طرف ته په قبیله کې د روشان او د ګلبانو باقاعده واده وکړی شو. ټولو قبیلې ته د هغو د خوښې پته وه چې یاره د دیو د ړونو څه حال دی او د هغو د خواهش نه خبر نو هغه ټولو هم وویل چې یاره نور هسې د خوشحالۍ موقع ده زموږ داسې لږ مصیبتونه لر شو راشه دا خوشحالي پکې هم وکړو. نو د روشان او د ګلبانو پکې واده وکړی شي. په هغه سبا له بیا جرګه راغوښتی شي د هجرت په باره کې د تلو په باره کې ټول پکې حاضر شوي سره د تیمور ارتغرل او صارم سره د ګلدارو هر سړی لګیا خپله خپله وایي څوک وایي پلانکي ځای ته به لاړ شو څوک وایي پلانکي ځای ته به لاړ شو.
د ګلدارو نه پکې تپوس وکړی شي چې هلکه ستا کوم ځای خوښ دی. نو هغه وایي چې اهلت یا اهلت نومې یو ځای دی چې هغه ډېر ښه دی او هغه ځای په داسې ځای باندې دی چې غټې لارې دي پې او زرخیز هم دی او پلانکې هم دی. زمونږ مال او مویشي به پکې هم خوشحاله او نور به هم ماحول برابر وي. بل غټې لارې دي پې نو زمونږ په قبیله کې چې کوم تجارتي سامان جوړېږي قالینونه وغیره چې زموږ هنرمندان څه جوړوي نو دغه به زموږ نه په ښه قیمت او په ارزان خرڅېږي ولې چې دغه ځای نه به اوړه راوړه به اسان وي تګ راتګ به اسان. دا خبره د هغه ځای د کسانو ډېره خوښه شوه، د نورو سردارانو هم ډېره خوښه شوه چې هلکه دا خبره خو تا ټیک وکړه. ارتغرل نه یې تپوس وکړو چې وروره ستا څه خوښه ده؟ ارتغرل غلی شو، لږ ساعت غلی و، بیا وایي چې ګوره داسې کار دی چې زمونږ مقصد یوازې خپل مال مویشي، خپل ګډې بیزې غواګانې میښې دا نه دي. زمونږ مقصد یوازې خپل تجارت، خپل کاروبار نه دی. آیا زمونږ دغه مقصد دی؟ خلک غلي ناست. زمونږ مقصد خو ډېر یو عظیم مقصد دی او د هغه مقصد دپاره چې مونږ ځو نو زمونږ دپاره دغه ځای نه دی صحیح. یو سردار پکې تپوس وکړو چې ورور مونږ ته په کولا الفاظو کې خبره وکړه د عظیم مقصد ته کم یاد دی او دا ځای ته کم یو یاد دی. ارتغرل ورته وایي چې ورور عظیم مقصد زمونږ دی جهاد او مونږ په ځای کېناستو دپاره یا په ځای په یو ځای باندې خوراک دپاره مونږ نه یو پیدا شوي. زمونږ د همیش عمر د جدوجهد دپاره د کوشش دپاره د جهاد دپاره پیدا شوي. زمونږ مقصد زمونږ روایت زمونږ دغه دا دی او بله موږ له داسې ځای پکار دی چې په هغه کې باقاعده زمونږ یو سلطنت جوړ شي، زمونږ یو ملک یو جرړه کېښوده شي چې د هغې نه زمونږ زیلې خورې شي. داسې نه ده چې بس اهلیت ته مونږ لاړو بس د هغې ځای نه بیا بل ځای ته منډې وه بیا د هغې نه بل نه، داسې نه. هغه ورته وایي چې اخر ستا کوم ځای خوښ دی؟ چې ده ورته وایي چې زه بازنطین ته ځم. دا ټول یو بل ته وکاته چې دا د بازنطینو سرحد دا خو ډېر خطرناک دی او پلان کې او پلان کې. ارتغرل ورته بیا خپل دغه رعایت کړه چې یاره ستاسو روایت څه دي؟ تاسو مشهور پسه یې په بادهرۍ باندې دا کم بغیرتوب کوی. خو ګلدارو هم د هغې نه خلاف وایي چې یاره د بازنطینو په سرحد باندې دی دا ته چې کوم ځای دی ډېر خطرناک. ارتغرل ورته وایي چې ډېر ښکلی ځای دی، ډېر به ستاسو په دغه باندې ډېر زرخیزه هم دی مال مویشي به پکې هم زه هم ډېره خوشحاله. خیر خو د دې خبره برابر نه شوه. په دې بیا حایمه خاتون چې کومه د دغې جرګې مشره وه هغې بیا دا خبره وکړه چې کم کسان چې ګلدارو سره ملګري دي هغه لاس اوچت کوي. نو څه سردارانو بلکې ډېرو سردارانو زیاتره سردارانو د هغه سره لاس اوچت کړه سره د سارمه. بیا یې غږ وکړو چې یاره کم کسان د ارتغرل سره ملګري کېږي د هغه سره لاس. نو د ارتغرل سره چند یو څو کسانو چې هغو لاس اوچت کړل د هغه سره د ملګرتیا احسار وکړو. نو بس ارتغرل وایي چې دغه زموږ اخرنۍ خبره وه. زه خپل مقصد خپله لار نشم پرېښودی خو تاسو هم نشم منې کولی. زما سره چې کوم کسان تله غواړي ښه په مینه ښه په محبت باندې نو هغه د زما سره لاړ شي زه هم په خپله لار ځم. چې کوم ستاسو سره تلل غواړي ما ته څه خفګان څه خبره څه دغه پې نشته او بس د دغه ځای نه بهر راووت. خلک اریان اریان یو بل ته کاته چې یاره دا خو دې سړي داسې چورلټ خبره وکړه د سر یې پکې چاته څه پرې نه ښود. بیا ارتغرل چې څنګه بهر راووتو نو څه ګورو چې یو سلجوق سپایي راغی او هغه ته یې وویل چې یاره نو یا زلجان او شهیر را روان وو او مونږ ورسره وو نږدې وو چې مونږ راقابو او په دغه ځای کې نویان او د هغه سپایانو حمله کړې ده او کسان یې ګیر کړي. ارتغرل چې دا واورېد فوراً سره د خپلو ملګرو نورګل او بابر او روشان او دا یې د ځان سره واغستو ور په مخکې شو. څنګه چې ور ورسېده نو منګول لګیا و زلجان او شهیر دواړه بس بې بسه کړي و راقابو کړي او نور چې کوم سلجوق سپایانو د هغو سره نښتي وو. ارتغرل للي چې څنګه ورسېده ونښاته وه نویان ته پته ولګېده چې یاره دا سړي خو راله ورسره تلانجه ورانې نو هغه څه وکړې چې هغه خپل نور سپایان پرېښود د بلا بچی ولګېد او دواړه ماشومان یې واغسته وتښتېد.
ارتغرل خو چې کوم کسان یې ورته پرېښود د هغو نه خو مثال د ګازرو د ملو جوړ کړو خو ماشومان ترې نویان بیا وتښتول نو هغه یې په لاس رانهړل څه وګرځېده راوګرځېد په ډېر دره کې ولګاو خو څه په لاس په دره کې رانهړل ارتغرل چې واپس قبیلې ته راغی او بیا چې حلیمه سلطان د دې خبرې نه خبر شو چې یاره زما رور روان و داسې په لاره کې د نویان په لاس ورغی هغه حاجه د خاصم بیماره او څه ډېره غټه دا یو صدمه ورته راپېښه شو نو ناګهانه د غره به شي په ځمکه راوغورځېږي بېهوشه شي ارتغرل یې زر راوچاته کړي خیمې ته یې ویسي کم طبیب چې دی عارف هغه د هغې د علاج دپاره راشي د هغې علاج شروع کړي غدار په یو قوم کې نه ختمیږي په یو وخت کې په یو دور کې نه ختمیږي ولې چې د ځان ته په صبر کوو ولې چې غدار د بل هیڅ د لاسه نه جوړېږي خو د پیسو د لاسه جوړېږي د مال د لاسه جوړېږي او مال ډېر خوشه شی دی دې ته داسې کمزوری ایمان ورته نه ټینګېږي نو په دغې قبیله کې یو بل غدار را پیدا شوی د تیمور په سپایانو کې چې نوم یې باقر یې تاسو ته په مخکې راغلی او دا غدار لګیا یې د سعدالدین کوپیک دپاره مخبري کوي کومه چې دغه جرګه شوي کومه چې دا خبرې اترې شوي دی ولګي دا خبرې اترې ټولې سعدالدین کوپیک ته ورسوي چې یاره دغسې نور دغه شان خبره وکړه هغه وحلت ته ځي ارتغرل دغه شان خبره وکړه هغه چې زه بازنطین ته ځم خو کسان ترې زیاتره د ګلدارو سره ملګري شو د نورو سره ارتغرل مختصر یو څو کسانو سره یوازې دی نو سعدالدین کوپیک بیا دا سوچ وکړو چې یاره د دې سره خو بل څه چل نه کېږي بل څه دغه نه کېږي خو بیا یې په دې اړه کې دا سوچ وکړو چې یاره لنډه خبرداره چې دا روڼه چې دی دا په منځ کې په څه نه څه طریقه ورانول غواړي چې دیو زه په څه نه څه طریقه وران کړمه نو دغه زما د مسئلې حل دی د دې شیانو نه به زه خلاص شم په دغه ځای کې د دا باقر تپوس وکړو چې آخر د بازنطینو دا سرزمین چې کوم دی نو دې ته ولې داسې هر سړی زور کوي په دې کې څه اهمیت دی څه خصوصیت دی نو دا سعدالدین کوپیک ورته و چې ته په دې خبرو نه پوهېږې د بازنطینو سرحد چې دی ډېر زرخیز ډېر حسین او ډېر یو قیمتي ځمکه ده او زه په خپل ځاني هغې ته ځکه زور کوم هغې ته ځکه اهمیت ورکوم چې دغه ځمکه زه ځان له ساتل غواړم دا زه نه قایي قبیلې ته پرېږدم نه سلطنت ته پرېږدم دا ځان له ذاتي ځان دپاره دغې ته لګېږم نویان هلکان قید کړي ماشومان یې ټول قید کړي او دا کوم دغه چې دی زلجان دغه چې دی کوپیک وغوښتی چې دغه به ته ماله لاول راولي دغه زما په کار سارم چې کوم دی هغه د نورو سپایانو سره دغه دواړه ماشومانو په تلاش کې وتي چې دغه نویان دغه منګولیانو ټکانه معلوم کړو چې دا ماشومان ترې آزاد کړو چې په دې کې یو سپایي راشي هغه ته وایي چې یاره ته سعدالدین کوپیک غوښتی هغه دغه نور کسان په خپل ځای پرېږدو روان شي سعدالدین کوپیک له چې راشي نو هغه ولګي د زلجان سره یې میلاو کړي چې کوم د نویان هغه په منصوبه باندې راوستی سارم چې د خپل رور سره میلاو شو ډېر خوشحاله شي حیران هم شي چې یاره ته څنګه دلته راغلی بس دا کوپیک ورته دروغ ووایي چې دا بس دغسې د منګولیانو سره و په لاره کې په یو ځای کې ما ومونده او بس ما پې حمله وکړه او دا مې ترې راخلاص کړه او منګولیان مې کڼ کاپر کړه دا دوړې وویل زلجان هم وایي چې یاره بلکل واقعي زه داسې رابچ کړی یم نو هغه نور هغه ماشوم ته څه پته د هغه سترګې پټې سترګې بندې په بندو سترګو یې راوستی بیا ته د شهیر تپوس وکړي چې یاره د هغه څنګه چل دی دوی چې یاره د هغه خو لا پته نه لګي چې هغه په کوم ځای کې دی کوم ځای کې نه دی بیا کوپیک د سارم نه تپوس وکړي چې آیا ستاسو تجارت د هجرت په باره کې څه خیال دی د تګ راتګ دی وایي چې زموږ په قبیله کې لا خبره روانه ده خبره اترې کېږي
خو ستا کوم ځای خوښ دی زموږ دپاره؟ نو کوپیک ورته وایي چې زما خو اهلیت ډېر خوښ دی چې دغه ځای ته تاسو لاړ شئ. نو دا دغه ورته وایي صارم ورته وایي چې دغه ځای باندې زموږ د کسانو هم ډېرو جرګه ده، خو څه کسان پکې په دغه ځای نه دي خوشحاله، کېدای شي چې زموږ نه بېل شي. نو دا کوپیک د خبرداری ورکړي چې ارطغرل په سمو لارو نه دی روان، او هغه چې کوم دی د مهردین سټ والی دی، ډېر د ریاست نافرمانیان یې کړي دي، او هغه ته ګورئ ښه وخت راپېښېدو والا نه دی. صارم زلجان د ځان سره کو، واپس قبیلې ته راغی. د قبیلې ټول خلک ورته خوشحاله و، خوشحالي د هغو ډبله شوه. او لا په دغه ځای کې په یو باندې له پاسه بله دا چې د حلیم سلطان د ډېرې صدمې او د خفګان د وجې د هغې د بیمارۍ د زیاتېدو د وجې د هغې کوم ماشوم پیدا شوی، یعنې د ارطغرل زوی پیدا شوی په دغه ځای کې، نو هغه هم په دغه خبره ډېر خوشحاله چې یاره مور او بچی دواړه چې کوم دي هغه صحتمند دي، ښه برابر دي، ټیک ټاک دي. او دغه د ارطغرل دا کوم زوی چې دی دغه له نوم کېږدي ګندوز نوم وله کېږدي. بیا ټول په خپله خبره باندې مشغول لګیا، څوک یو خبره کوي، څوک بله خبره کوي. صارم و چې ما ته کوپیک دا خبره کړل. نو په دغه ځای کې دا تیمور چې کوم دی، ارطغرل چې کوم دی، نو په دې خبره نه خوشحاله. ارطغرل وایي چې کوپیک څنګه دا هلک په لاس ورغی، په دغه ځای کې په شک کې، په تشویش کې. او تیمور چې کوم دی نو هغه هم د ارطغرل په مزاج راوښتی، او څنګه چې ارطغرل سوچ کوي نو داسې هغه هم سوچ کوي. نو هغه هم د ارطغرل سره ملګرتیا کوي. او دا صارم او دا ګلداري چې کوم دی نو دا د دوی نه خلاف دي، دوی ته وایي چې تاسو دا خبره غلطه ده. او کوپیک داسې غلطي نشي کولی، خو د ریاست کس دی او مشر دی او پلان کې چې په دې کې عبدالرحمن آواز وکړي چې یاره کوپیک صاحب تشریف راوړه. سعدالدین کوپیک راشي او یو خط د ځان سره راوړي. په خط کې دا خبره لیکلې چې یاره شهیر چې کوم دی دا خو په اصل کې د سلجوق شهزاده وي. نو په هغې کې دا لیکلي یاره چې شهیر چې کوم دی هغه د ریاست نه بغاوت کړی دی، او په خپله چې کوم دی د تخت دعوه کړې ده چې زه شهزاده یم او تخت زما دی او زه به اوس باچا کېږم. نو سلطان علاالدین چې کوم دی د هغې دپاره خبر را لېږلی دی چې دغه ماشوم دا قصه په ځای ختمه کړي او دا بغاوت د سر راوچتولو نه مخکې ختم کړي. په دې خبره ارطغرل راوچت شي چې دا ته څه غول خوري. هغه څنګه هغه ماشوم خو زه ښه پېژنم، هغه څنګه بغاوت کړی شي، اولاد هغه دومره وبر نه دی چې هغه بغاوت وکړي. کوپیک ورته وایي چې یاره داسې د هغه پلار هم و، د هغه د پلار په باره کې هم خلکو جیسې نه کوي. نو بیا ته ښه پته وه چې په حلب کې په آخر وخت کې هغه څه چل کړی. نو خیر د دې خبرې روانې. کوپیک وایي چې یاره سلطان علاالدین په خپله را روان دی. نو دوی حیران شي چې سلطان علاالدین د معمولي قصې دپاره په خپله را روان دی. نو کوپیک ورته وایي چې دا معمولي قصه نه ده، دا ډېره غټه خبره ده، او د دې سر هم دغه یو دی چې د دې بغاوت دې سر ومږلی شي. ارطغرل ورته غوسه شي، وایي ستا څه خیال دی چې دا ماشوم دې قتل کړی شي، دا شهزاده په دغه ځای کې دې ونښلي. ارطغرل ورته وایي چې یاره داسې به زه چېرته هم ونه کړم او داسې به زه پرې هم نه ځم. او کوپیک په ده باندې دغه ځای کې دمکیانې وکړي چې یاره تا د ریاست ډېره خلاف ورزي کړل او پلانکی دې کړل او پلانکی په تا باندې هم ډېر زر چې کوم دی نو د سلطان علاالدین لاس راتلو والا ته هم نه خلاصېږي. خو لنډه دا ده چې دوی ټول وران شو، دا کوپیک واپس لاړ شي. کوپیک چې واپس لاړ شي په دې ټایم کې غني راورسي، او غني د نویان ټکانه معلوم کړي، د نویان ځای معلوم کړی، او سره دا خبر هم کړي چې هلته مې د ترکو یو 3 سرداران هم لیدلي. نو ارطغرل په شک کې پرېوځي چې یاره خدای مکه د کوپیک دا خبره صحیح وه، واقعي چې شهیر چې کوم دی هغه غداري کړې او ترک سرداران یې راټول کړي، د هغو سره اتحاد کوي او یو بیل بغاوت جوړوي. هسې نه واقعي داسې کار وکړي. خو خیر د ده خبره لا فی الحال په شک کې. بیا د نورګل تپوس وکړي چې نورګل څه شو. نو هغه ورته وایي چې هغه نورګل خو مالته د کسانو اندازه یې اخیسته، ځای بیا صحیح کوو.
نو بیا تیمور او ارطغرل او سره نور ملګري روان شي د نویان سره د مقابلې دپاره. باقر ځوان چې کوم دی نو هغه څه چل وکړي چې هغه رسه ځای پورې لاړ شي نو با نه وکړي یاره وایي زما د آس خپه خرابه را ګوډ دی او تلی نه شو واپس راشي. کسان چې څنګه غار ته ورسي نو په غار کې شهیر نه او صرف منګول او نویان هم هلته نه لړۍ جوړه شي ونښلي دي د منګولو سره لګیا یو 3-4 کسان چې پاتې شوي نو هغه خو زر په لږ ساعت کې چې کم دی نو کوتره کې اخوی کېږي. په دې کې د تیمور په غار کې دننه د یو زنانه په لباس نظر پرېوځي چې په دیوال پورې لګولی شوی او دی په لږ ساعت کې دا لباس وپېژني چې دا لباس خو د روشني یعنې د کور ودانې دی په دغه خبره ډېر غوسه شي سم قهر والي څه ګوري چې دا خط د هغه کپړو خواته یو خط پروت وي دی چې خط راولي نو ده ته دا پته ولګي چې یاره زما ښځه چې کوم دی نو هغه نویان اغوا کړې ده. ډېر غوسه شي د خولې نه چې کوم دی نو د ډېرې غوسې د لاسه سم اور خېږي او وایي چې نویانه زه به دې پرېنږدم او مخې سره چې کوم دی نو دی روانېږي. نو دا ارطغرلو ته دا خبره وکړي چې هلکه ته لږ صبر وکړه هسې نه چې دا د نویان یو چال یو روشني په قبیله کې او هسې نه ته هسې ورشې څه بل څه لانځه جوړ شي څه بل څه سازش نه دوی چې قبیلې ته راشي نو قبیله کې واقعي ده چې روشني نه غیب د ډېر وخت نه. نو ارطغرل پوه شي ارطغرل وایي چې ټیک په قبیله کې چېرته بل غدار پیدا شوی دی او بغیر د غدار نه دا کار نه کېږي ځکه چې روشني د قبیلې نه وتې هم د غدار په لاس. تیمور ډېر قهر ډېر غوسه خو په دې کې ناګهانه سوچ کوي ها زه اوس پوه شوم چې غدار څوک دی او ته وایي څوک دی دی وایي چې غدار باقر دی او غدار په دې دی چې دغه د غدار بچی چې کوم دی نو مونږ چې وختي روانو نو سهار روانو نو ده د هغه ځای نه بانه وکړه او راواپس شو چې یاره زه نشم تلی او زما د اس خپه خرابه ده او اوس هم غیب دی اوس نشته. فورا حکم وکړي چې یاره باقر چې په هر ځای کې نو ګرفتار دې کړی شي. ارطغرل ته بیا یو کس غږ وکړي چې یاره زما سره کار دی یو سپایي راغلی دی پسې بهر ته وځي نو هغه وله یو خط ورکړي وایي چې یاره شهیر دا خط رالېږلی دی. ارطغرل چې خط وګوري نو په خط کې دا پیغام لیکلی چې یاره زه بغاوت کوم او ته چې کوم دی نو ته به زما غټ سپاسالار یې ته زما سره ملګری شه او دا ټوله قبیله ته زما سره ملګري کړو مخکې به ستا لپاره ډېرې اسانتیاګانې ډېر دغه به زه تاله انعامات به زه تاله ده. ارطغرل په دې خبره ډېر خفه شي چې یاره زه خو د دې وړکي نه زما دا تمه نه کېده او ټیک دی چې ضرور دی چا دوکه کړی دی خو لکه دا خو سخت بده شو. بیا په حلیمې پسې راشي حلیمې ته هغه خط ورکړي چې یاره ورور خو دې داسې توره کړله دا خط دې رالېږل. حلیمې ته چې هغه خط واورېد حلیمه هم ډېره خفه شي وایي چې یاره مونږ ټول عمر منډې ووهلې سخت یې برداشت کړه د هغې اخر دا نتیجه راووته چې دی د وطن سره د ریاست سره د دی غداري وکړي ډېره خفه وي خو چې بیا څه سوچ کوي چې ناګهانه د دې ارطغرل نه دا خط والي ته وایي راکړه زه دا خط په خپله ګورم. دا خط چې وګورو بس بیا و چې نه صبر وکړه زه تا په خبره پوهېږم په دې خط دې پوهېږم په دې خط کې چې دی یو پوشیده پیغام دی پکې یو پټ پیغام دی پکې او دا چل موږ ته زموږ پلار ښودلی چې داسې په څه ځای کې تاسو ګیرېږئ یو بل ته تاسو یو خط لیږئ پیغام لیږئ خو د چا د باندې زوري او الفاظ تاسو یو شان به استعمالوئ مطلب به د هغې بل شان. نو په دې کې وایي چې دا مطلب دی وایي چې څه مطلب دی څه پوښي د پیغام وایي چې دې کې دا پیغام لیکلی دی په دې خبرو کې دننه چې ته راشه او نورګل د بچ کولو څه پروګرام کوو څه دغه کوو او چې د دې ځای نه خلاص شو او ما د نورګل د بچ کولو دپاره چې کوم د نویان په قید کې دی د کسانو په قید کې دی د هغه د بچ کولو دپاره ما هسې په دروغه بغاوت کړی دی هسې په دروغه مې د خلکو سره کار دغه جوړ کړی دی او نور څه نشته خو ته راشه چې دا بچ کړو. بس دا کم سپایي چې دا خط راوړی نو دی د هغه سپایي سره په مخ کې شي دی د هغه سپایي سره په مخ کې شي رواني خو د تلو نه مخکې
ارطغرل تیمور له حوصله ورکړي، هغه ته ووایي چې ته داسې کار وکړه چې د حوصلې نه به کار والي، د غصې نه به کار نه الې، او نویان چې د ډېر خوشه انسان دی، هسې نه چې څه نقصان درته راپېښ. ارطغرل سزا خو په اس باندې لاړ شي، بیا ورته دغه سپایي وایي چې یاره اوس د دې نه بعد به پیدل ځو. بیا پیدل شي، را روان شي، راکوشي د اس نه. چې څه لږ مخکې لاړ شي نو ناګهانه په ده باندې منګول پې حمله وکړي، او د دغه منګولو سره د نویان چې کوم د هغه ملګری باچو ورسره یو باچو یو دوف نومې یو څیز دی، موږ ورته په پښتو کې په عام الفاظو کې چې د ډمامه وایو، د ډمامه یا نغاره دا چې کوم دی نو دی لګیا دی، دا نغاره یا ډمامه چې کوم دی نو دا غږی د خپلو کسانو له جوش ورکوي. خو دوی ته دا پته نه وه چې دا ارطغرل یوازې دی. په دې کې څه ګوري چې نورګل او دا بابر او روشان او دا ملګري چې کوم دی نو دا د ارطغرل پټ پټ روان دي د ده سره، دوی ته پته نه چې دا ورسره روان دي. بس دوی ناګهانه حمله وکړه، دوی لګی دا کړسار جوړ دی، دا خرپار جوړ دی، دا جنګ جوړ دی، او دا باچو چې کوم دی نو دا یو طرف ته لګیا دی، دغه دوف یا دغه کوم ډمامه چې دا غږی د خپلو کسانو له جوش ورکوي چې زور ولګوئ. چې په دې کې ناګهانه د یو طرف نه یو خنجر راشي او رسا د ده په دې ککرۍ باندې ولګي، او د ده د ککرۍ نه پورې دا ککرۍ د ده خورا وره شي، او دا باچو لاړ شي په هغه ځای کې ولګي. دا باچو چې مړ شي نو د دې نور منګولو هم حوصلې خرابې شي. په دغه ځای کې به د بابر او د نورګل او د ارطغرل لاس پې بر شي، او په لږ ساعت کې چې کوم دی نو کنډ کپر شي. ارطغرل چې وګوري نو شهیر او نورګل د یو طرفه راوځي. دې شهیر داسې کار کړی چې د نورګل یې پټ یو خنجر ورکړی چې ته داسې کار وکړې دا خپلې رسۍ مسۍ پې کولاو کړه، او چې رسۍ کولاو کړي نو بیا دغه ځای ته راغلی. شهیر آزاد شي نو شهیر ارطغرل بیا خپلې خیمې ته بوځي چې په کوم ځای کې هغه درې سرداران ناست. دا ارطغرل هغو ته وایي چې ګوره داسې کار وکړئ چې تاسو دا غلطي مه کوئ، تاسو دوکه شوي او دوکه کېږئ، او سعدالدین کوپیک چې کوم دی نو د ریاست خلاف ډېر یو غټ بغاوت شروع کړی، هسې نه تاسو په هغې کې ملګري شئ، د ریاست خلاف ورزي چېرته ونه کړئ. هغه وایي چې نه، ته خو هسې په زول لګیایي، او موږ خو د شهزاده په لاس بیعت کوو، موږ د هغه سره ملګري کېږو، هغه د تخت حقدار دی، پلان کې پلان کې. په دې کې شهیر زر د اس نه راکوشي او ته وایي چې نه، ما ستاسو سره هسې ګپ لګولی یا دروغ مې ویلي، او زه د ریاست دعویدار چېرته هم نه یم، او زه چېرته هم دغه نه کوم، زما څه کار نشته د ریاست سره، ما صرف د خپل ملګري د بچ کولو لپاره دا کار کوو، او تاسو چې کوم دی نو د شته ریاست وفادار جوړ شو، غداري مه کوئ. په دې کې دوی دا خبرې اترې کوي چې ناګهانه د یو طرف نه غشی راشي، د شهیر په اوږه ولګي، شهیر راوغورځېږي. ارطغرل چې وګوري نو څه ګوري نو کوپیک اوس د خپلو سپایانو سره راغلی، سپایان یې حمله وکړي. سپایان چې حمله وکړي د دوی جنګ جوړ دی لګیا دی، کوم دا سرداران چې دي دوی هم دي، ارطغرل کسان هم دي. ارطغرل بیا د نورګل ته حکم وکړي چې یاره ته دا شهیر چې کوم دی نو دا د دې ځای نه بوځه او پناه یې کړه. هغه شهیر د هغه ځای نه غیب کړي، او بیا ارطغرل او کوم د باقي ملګري چې دا څه پچل ول د دغه ځای نه وځي، خپې دې سپکې. نورګل شهیر د غني غار ته راولي، کوم ځای کې چې د هغه ټیکانه هغه پټه، هلته ابن العربي هم را رسېدلی، د هغه علاج شروع کړي. بل طرف ته تیمور په تلاش کې په یو ځای کې نویانو ته سوال جواب کړي چې ته راشه، ستا ښځه زما سره د خوی کې یوازې به راځي. دی چې څنګه هغه ځای ته لاړ شي نو څه ګوري چې یاره نویان د ده ښځه د ویښتو نه نیولي او خنجر یې راغستی او په مره یې ورته ایښی. دی چې څنګه لاړ شي نو دی ورته وایي چې ګوره دښمني زما او ستا ده، په منځ کې به زنانه نه راولې، ته دا پرېږده. نویان د خندا نه شین شو. نویان وایي چې زما په کتاب کې زنانه او ماشومان او بوټاګان نشته، زه صرف قتل پیژنم، زه صرف بدل پیژنم، زما نور سره کار نشته. تا تیمور ورته څه مینت وکړي، څه دغه وکړي، خو ونه شي. او چې کله دا تیمور منډه کوي یا د بچ کولو څه پروګرام کوي نو بس هغه ناګهانه چې خراب شي چې په دې سټ وله دغه راکاږي،
جینۍ هلته ګزاره کړي. دغه جینۍ بس په آخر کې بس دغه غږ وکړي چې بس زما خاونده یا زما سرتاجه بس دغه د دواړو یو لږ زندګي وه او د خدای په امان. تیمور چې د خپلې ښځې دا حال ویني ډېر په غوسه کې شي، ډېر په قهر کې شي، توره راوالي د نویان سره ونښلي. د نویان سره ونښلي خو نویان سره 3-4 کسان نور هم وي او چې دی کله په نویان زورور کېږي نو بس هغه زر منځ ته راځي او نویان ترې بچ کوي او دی بیا شاته کوي. خو لنډه دا چې دا نویان پې زورور شي دا تیمور چې کوم دی نو دا هم په دغه ځای کې مړ شي او سره د دې خپلې ښځې څه وخت به او بیا ترې دا نویان لاړ شي. دا دواړه مړي په دغه ځای کې پرېږدي. څه وخت بعد په دغه طرف د دغې قبیلې د دیو د قبیلې صفدر نومې کس را روان سپایان وسري چې دغه خپل سردار او دا خپله د سردار کور ودانه ویني دغه حال ویني نو بس په دیو باندې د غم یو غر پرې راخلاص شي. دغه مړي چې کوم دی دغه قبیلې ته ورسي په قبیله کې سم ماتم جوړ شي، سم قیامت راشي چې یاره داسې چلو شو. بل طرف ته کوپیک نویان ته دا خبر وکړي چې یاره که هر څه په هر قیمت خو ماله د ارتغرل سر پکار دی، ته ماله ارتغرل مړ نویان اخوا دېخوا کوي، کله څه وایي کله څه وایي، هسې چل ول کوي. نو کوپیک ورته وایي چې هلکه د بلې خبرې نه دې خبر کړم. وایي څه خبره؟ وایي ارتغرل ستا باچو چې کوم دی هغه یې وژل. بس نویان چې دا خبره واوري بس غلی شو، بس एकदम د هغه ځای نه وځي. بل طرف ته چې څنګه دا نویان لاړ شي په دې کې ناګهانه ګلدارو او حیمه خاتون چې کوم ده هغه راننوځي د کوپیک ځای ته، کوپیک یې استقبال وکړي. د حیمه خاتون ورته ډېر په وچ انداز کې وایي چې یاره ته زما د زوی نه ولې نه خلاریږي، زما په زوی پسې دې سپایان څنګه رالیږلي دي قبیلې ته. هغه ورته وایي چې یاره دا د سلطنت او د ریاست حکم دی او ما ته د ریاست حکم میلاو شوی دی، زه د هغې پیروي کوم. او ارتغرل چې کوم دی نو هغه د ریاست خلاف پلانکی کار کړی پلانکی کار کړی د هغه څه بل څه لار نشي خو هغه ګرفتاري ورکوي ریاست ته او سلطان ته به پیش کېږي. ګلدارو ته هم وایي او حیمه خاتون هم ورته هم وایي چې یاره چې کله وخت راغی نو مونږ به یې په خپله ریاست ته حواله کړو. او دا کوپیک په دغه ځای کې په ضد دي چې نه ارتغرل ما ته حواله کړه. په دې کې د حیمه خاتون غوسه شي چې ښه هغه څه د غوښې یو ټوټه ده، هغه څه تا ته څه ګډوډی ښکاري تا ته یې حواله کړم، ستا مازغه خراب شوي دي. په دغه ځای کې د دوی خبرې ترخې شي او حیمه خاتون چې کوم دی هغه ترې روانه شي. ارتغرل چې کله واپس راشي قبیلې ته د تیمور د مرګ نه خبر شي، د روشني د مرګ نه، نو ډېر خفه شي، ډېره صدمه ورته ورسي. ګلدارو او سارم دواړه راشي او په ده پورې ونښلي چې یاره ته په هر حال چې کوم دی نو دا شهیر سلطان ته حواله کړه، حکومت ته یې حواله کړه. دی ورته دا خبر وکړي چې کله غوښه راغی کله د حواله کولو غوښو بیا به یې حواله کړم او تاسو اوس زما نه خلاص شئ او دوی پورې نښتي. په دې کې په دې خبره باندې دا درې واړه وروڼه جګړه وکړي چې یاره په هر حال چې هو زه به دی وایي چې زه دا هلک نه حواله کوم، تاسو مازغه خراب شي، تاسو په سترګو پردې راغورځېدلي او تاسو د کوپیک ملګري شوي او د ریاست خلاف غداري هغه کوي. نو په دې خبره دا درې واړه وروڼه جګړه وکړي چې په دې کې یو کس غږ وکړي چې دا اصل کې دا تیمور چې کومې دا مړ شوی نه وي په هغه موقع د هغه لږ لږ ساه چلېږي او د هغه علاج شروع او دا روشني چې کوم دی نو هغه مړی. نو په دې کې طبیب غږ وکړي چې یاره د تیمور حالات خراب دي، آخرینې ساګانې دي، اوس خبرې کول غواړي. ارتغرل چې ورمنډې کړي نو هغه ورته دا خبره وکړي تیمور په آخري دغه کې چې یاره زما وروره خپه به مضبوطه وساتې
د هیڅ سازش نه د هیڅ شي نه به نه یېرېږو، همدغه بازنطین ته ځان به ورسئ او زمونږ د قبیلو، زمونږ د ترکو، زمونږ د قبایلو جرړه به هلته ولګئ چې د هغې نه ټوله دنیا ته پته ولګي او بس دغه خبرې وکړي او بس بیا چې کوم دی نو رخصت شي. ارطغرل ډېر خفه شي په دې کې باقر ګرفتار شي او ارطغرل د هغه نه ټولې خبرې راوباسي، هغه ورته ووایي چې یاره زه دغسې د کوپیک او د په لاس باندې د هغه دپاره به ما دا مخبري کول او نویان ته او کوپیک ته به ما دا خبرې رسولې. په سبا له جنازې په جنازه کې کوپیک شریک شي، جنازې له راشي او په واپسۍ کې چې ځي نو بیا هغه خپله قصه وکړي چې یاره ارطغرل دې ګرفتار کړی شي پلانکې پلانکې، او بیا سارم ته غلی ونه کې خبرې وکړي چې یاره ته خو د ریاست خاص کس خصوصي کس سلطان علاءالدین او تا ته دغه خصوصي کار حواله شوی دی چې یاره ته دا بغاوت په ټایم ختم کړي، که دا چېرې دا بغاوت ختم نه شو، په دې ځای کې دا بغاوت راوچت شو، دا د سلطنت دپاره، سلطان دپاره، د ملک دپاره، ریاست دپاره دا ډېره خطرناکه خبره. نویان د باچو هغه کم مړی چې هغه سیزي یا خخی د هغه آخري رسومات کوي. باخر سره اوس ارطغرل دلې دا کار کړی چې دی په یو په اسګاډي کې یا په ټانګه کې دی کېنولی او یا په ټانګه باندې شاته څادر یا داسې سیسټم یې کړی چې په دې کې دا 3-4 واړه ملګري پټ ناستي او دا ارطغرل چې کوم دی نو دا توره د دې باقر په دې املا باندې داسې ایښې کړي چې که وړقېدې نو لکه لاړې وجنم دی او دا د باقر را په مخکې کړي خو چې کله د نویان ته نږدې راورسي نو بس ناګهانه دا ټول راټوپ کړي په نویان حمله وکړي. په دغه ځای کې نور منګولیان هم او نور کسان د دیو سپایان هم ونښلي، د تورو دا کړسار جوړي، شړنګار جوړي، کوم چې دا نور منګولیان دي دیو هم د ګازرو د مولو په شان کټ کېږي او ارطغرل د نویان سره هم نښتې، د ارطغرل په هغه باندې ډېره غوسه یو یو د هغه ظلم چې ورته رایادېږي نو د هغه غوسه نور سوا کېږي. نویان په خندا لګیا ارطغرل ته وایي چې یاره ته ما چېرته قابو کولی شي او زه به ستا سر کټ کړم او زه به دا چل وکړم، زه به دا چل وکړم او په دې کې د ارطغرل غوسه نور هم سوا شو. ارطغرل چې حمله کوي دی چې په سټ ووایي جو هغه ځای کې ولګوي. نویان راپاسې بیا راواپس شي، چې بیا راواپس شي بیا چې په ارطغرل د منظري په شانې ورشي تورو ته غوزاره کوي، پله ته وي هغه ځای ته غوزاره کوي او بیا چې ورمنډه کړي چې توره اوچته کوي چې رااچوله چې بیا څه سوچ وکړي چې بیا خلاص شي. نویان خو اسم زخمی. نورګل پې غوږ کړي چې وروره وجنه یې که نه دا خنځیر وجنه دا تا څه له پرېښه. دی ته وایي چې نه د ده په وجلو صرف دی مري او دی چې موږ ژوندی پرېږدو دی زموږ په کارېږي. دا نویان بیا نارې وایي چې ما مړ کړئ، ما په ټایم مړ کړئ، که نه ګوره بیا به خفه یې. هغه دا نورګل را منډه کړي خنجر ورسره په دې نویان باندې حمله وکړي، نږدې دی چې ووجني چې دا ارطغرل چې بیا خلاص کړي. دی ورته وایي چې ته دې غلار شې. دا نورګل دغلته حیران شي او نورګل خفه په دې ځکه چې ده چې کوم ظلمونه کړي، کوم زیاتي کړي، کوم د لیدمیر کاکا د هغه لور شاهینه او نور چې کوم د قبیلې زنانه ماشومان د په بېرحمۍ سره وجلي هغه هر څه د دې نورګل مخې ته نو دی ډېر په قهر کې ډېر په دغه کې بس وسې نه رسي که نه دی وایي چې د ده دا غوښې ما وخوړی. ارطغرل یې ورته نه پرېږدي. ارطغرل یې ورته وایي چې ته صبر وکړه، ته په خبره نه پوهېږي. نو په دغه ځای کې دا نورګل ډېر په قهر شي او ډېر په دغه کې شي. هغه وایي چې زه په خبره نه پوهېږم او زه د انتقام اور راغستی یم چې ستا دغه لار ده نو په دغه لار زه ستا سره ملګری نه یم، خدای خبر چې ته څه کوې او زه خو خپل انتقام راغستی یم، خپل دغه راغستی یم. دغه لنډه دا چې نورګل د ارطغرل سره وران شي، خفه شي، ترې روان شي. نویان په دغه ځای کې موسکی شو. نویان وایي چې ته خپل کسان نشي کنټرول کولی نو ته به زما څه دغه ارطغرل چې په دغه ځای کې راواپس شي د هغه چې دا ملک ووایي چې واپس یې وغورځوي. خو لنډه دا چې نویان ګرفتار کړی شي، د غني غار ته یې راولي، باقر او نویان دواړه بهر ته په ونو پورې وتړي. ابن العربي په غار کې ناست هغه ارطغرل له
حوصله ورکړي، هغه ته وایي چې یاره ستا خپل خلک به ستا خلاف کېږي، په خپل دغه کې به تا ته مسایل جوړېږي، خو ګوره ته به خپل قدم ثابت قدم ساتي، ځان حوصله به مضبوط ساتي، حوصله به نه خوي. بیا بابر او روشان او ارتغرل ګپ شپ لګوي. روشان پکې وایي چې یاره نورګل جو که څه لاړو، ارتغرلو ته وایي چې هر سړی په خپله لار ښه پوهېږي او د هغه خپله خوښه ده. په دې کې طبیب عارف چې کوم دی نو هغه ناګهانه غار ته راورسېولي چې هغه ته خو دغه ځای معلوم وي، د قبیلې حال احوال راوړي. ارتغرل ته وایي چې یاره داسې سبا جرګه کېدو واله ده او د قبیلې سردار منتخب کول غواړي، سردار کاته غواړي، ولې چې تیمور خو مړ شي نو بیا د قبیلې سردار پکاري، قبیلې سردار نه. نو ارتغرلو ته وایي چې بس زه ټیک ده، ته داسې کار وکړه چې د ما له طرفه د قبیلې سردار ته به امیدوار شي او انشاءالله امید دی چې ته به د قبیلې سردار شي، ستا نه په دې ټایم کې بل ښه کس نه شي چې د قبیلې سردار شي. هغه ورته وایي چې بلکل جي په سر سترګو. بیا ارتغرل په نویان پسې راشي، دا ملګري ورته وایي چې یاره د ده سره به څه کوو، په ده به څه کوو. نورګل چې کوم دی نو د هغه سره هغه خو تا سره جګړه وکړه، هغه ته خو تا قصه ونه کړه، خو ته په ده څه کوې، ته مونږ خو په دې خبره پوه کړه. دی ورته وایي چې یاره د ده سره دا کار کوو، که دی مونږ په دې ساعت د ده قصه ختمه کړو نو په مونږ چې کوپیک کوم الزامونه لګولي، کوم سلطان علاالدین ته زموږ خلاف کومې غلطې خبرې رسولي نو هغه به په ځای پاتې شي، او که دی مونږ ژوندی پرېږدو دی مونږ سلطان علاالدین ته ورسو نو دی به سلطان علاالدین ته خبرې وکړي، حل به ورته ووایي، نو د کوپیک سچایي به ښکاره شي چې هغه غدار دی، ریاست غدار په اصل کې هغه دی، څوک دی، دغې دپاره. اوس پوه شوی په دې خبرو نه؟ ملګري وایي چې او بلکل واقعي ستا په خبره مونږ اوس پوه شو، ستا خبر صحیح. نویان چې دا خبره واوري نویان مسکی شي، ته وایي چې ښه ستا څه خیال دی چې زه څه زنانه یم، زه ماشوم یم چې زه به ستا له خبرو نه ویرېږم او زه به سلطان علاالدین ته ټولې قصې وکړم. ارتغرل چې ده ته داسې کاته پورته وګوري نو ده ته د نویان هغه قصه رایاده شي. ښکلی لاړ شي، دننه د غار نه یو غټ میخ راولي او یو څټک راولي او راشي د نویان د لاس چې کوم دی نو هغه په ونه کې په ونه پورې کلک کي او د ده په هغه لاس په اتلي باندې میخ ټکول. ده ته هغه د نویان هغه ظلم رایاد شوی چې د ارتغرل لاس یې زخمي کړی، د ده سره زیاتی کړی، دی ته هغه بدل هم په دغه ځای کړ. د نویان د خولې نه لوی لوی چغې وځي او بېهوشه شي. سارم چې کوم دی په خپله قبیله کې ماشومانو له ټریننګ ورکوي چې په دې کې ګلدارو پسې راشي. هغه ورته وایي چې وروره ارتغرل چې دی هغه د لارې نه بې لارې شوی دی او ډېره لانجه ډېر رانی شروع کړی دی چې څه وکړو. هغه ورته وایي ولې څه چل شوی؟ وایي چې پرون خو په جرګه کې دې هم د هغه خبرو ته خیال و، اوس چې کوم دی د هغه ښځه حلیمه چې کوم دی نو هغه لګیا ده د قبیلې د سردارانو په ښځو پسې په خویندو پسې ګرځي، هغو ته ویناګانې کوي چې یاره که څوک زمونږ سره په سفر باندې تلل غواړي بازنطین ته نو زمونږ سره دې ملګري کېږي، زمونږ سره دې راځي. دیو راشي دواړه حلیمه پسې راشي، خپلې مور پسې راشي، هغې ته خبره وکړي چې یاره دغه شیان ارتغرل دا کار شروع کړی، هغه ورته په هغې غوسه شي، دیو د هغه مور سره هم جګړه وکړي. چې بیا بهر راوځي نو ګلدارو سالم ته وایي چې ګوره داسې کار وکړه چې ما ته ځای معلوم دی، ما ته غار معلوم دی چې کوم ځای کې ارتغرل دی او په کوم ځای کې هغه هلک یې پټ کړی دی، او ته لاړ شه په وخت دا قصه ختمه کړه چې د ارتغرل دا بغاوت او د ده دا ضد ختم شي. د غني ته سارم ته د غني د غار لاره وښیو، هغه روان کړي. ارتغرل بیا خوفیه غوندې کې قبیلې ته راشي پټ پناه، چې څنګه راشي د خپلې مور خیمې ته ننوځي نو څه ګوري چې نورګل راغلی او د حایمه خاتون سره میلاویږي، د هغې نه اجازه تخلي چېرته یو طرف ته روانېږي، چې څنګه بار ته راوځي نو دوی دواړو په یو بل نظر پرېوځي خو په یو بل باندې څه غم غرض ونه کړي. ارتغرل چې څنګه راشي نو ګلدارو ته شکایت وکړي چې وروره دا تا څه کار شروع کړی، دا ته ولې بې لارې شوې، دا تا څنګه چل شروع کړی. په دې کې حلیمه راشي، حلیمه هم راشي او دا ګلدارو دې ارتغرل ته وایي چې ته دا هلک د ریاست په حواله کړه، دغه په حواله کړه.
دا حلیمه ترې په دغه ځای کې تپوس وکړي چې آیا وروره ستا څه خیال چې زما دا ورور دې قتل کړي. دا ګلدارو وایي چې دغه نه بغیر بله لار نشته. نو ارتغرل په دغه ځای کې وایي چې زه به هېڅ چرې دا کېدو ته پرېنږدم، داسې کار به زه هېڅ چرې ونه کړم. نو په دغه ځای کې دغه دوی بیا جګړه وکړي. بیا حلیمه او ارتغرل خپلې مور پسې راشي، هغو سره کښېني، هغه ورته وایي چې بچیه ستا سوچ سره ستا څه خیال. دی ورته وایي چې یاره زه روانېږم د سلطان ځای ته ځم او هغه ته ټوله قصه کوم، ټول حل ویم. نو دا ګلدارو پې داسې طنز غوندې کوي چې ښه ستا څه خیال دی، ولې سلطان علاالدین به ستا په خبره باندې یقین وکړي. دی ورته وایي چې ته دغه غم مه کوه، زما سره ښه پوره ثبوت او ګواهان هر څه زما سره شته، دغه غم ته مه کوه. مور یې ورته دوا وکړي چې ځه بچیه الله دې مل شه. دوی د دغه ځای نه روان شو. د دودرګاه د نوي سلطان د نوي سردار د جوړېدو جرګه جوړه شي او د دغې جرګې مشره چې کوم دی نو هغه حیمه خاتون وي. جرګه چې شروع شي نو په جرګه کې خو عارف چې کوم دی طبیب چې کوم وي هغه هم امیدوار خو په دغه ځای کې اقچا چې کوم دی اقچا نوم یو کس هغه هم امیدوار جوړ شوی چې زه سردار جوړېږم. نو حیمه خاتون ته وایي چې ښه دا خو ماشاءالله دوه امیدواران دي، زه ښه ده چې د قبیلې خلک څوک خوښوي. د قبیلې خلک څوک خوښوي خو د نیمې نه لږ کسان د عارف صاحب چې کوم دی هغه حمایت وکړي، د نیمې نه زیات کسان د اقچا حمایت وکړي. او ټولو ته پته چې د قبیلې دپاره د سردارۍ دپاره عارف چې کوم دی هغه ډېر ښه کس و، ډېر پوهه کس و. خو اقچا ولې وګټي؟ اقچا په دې وګټي چې هغه د سعدالدین کوپیک په ذریعه باندې چې کوم دی نو د هغه نه یې سره راوړي او دغه سره دغه پیسې په خلکو باندې خورولي، نو په هغه سرو باندې دغه سرداران خپل طرف ته راړولي. نو اقچا د دودرګاه خبري سردار شي. بل خوا بغار کې قیدیان بهر ته تړلي، شهیر په باغ کې غار کې بابر او روشن دغه ځای څوکۍ کوي، د هغه څوکیداري کوي چې په دې کې سارې مال ته ورسي. سارې مال ته ورسي دغه کسان ته وایي چې یاره دا شهیر زما په حواله کوي، زما نه ده خوښه چې زه ستاسو سره جګړه وکړم یا ستاسو سره وهل ټکول وکړم. بابر او نورګل ورته وایي چې یاره وروره زمونږ هم نه ده خوښه چې ستا سره مونږ په جګړه شو، خو بله خبره دا ده چې دا هر څه مونږ ته ارتغرل پرېښود، د ارتغرل لپاره مونږ خپل سر قربانولو ته تیار یو. خو لنډه دا چې دوی په جګړه شي، جګړه شروع شي چې په دې کې د یو طرف نه یو خنجر لاړ شو، خنجر د نویان خواته ولګي. نویان دا خنجر چې په قلار راوچت کړي دی باقر ته یې ورنږدې کړي چې ته دا واله او دغه نو دا باقر څه په څه طریقه دا خنجر را آزاد کړي، ځان پې آزاد کړي او بیا به دا نویان هم آزاد کړي. بل خوا جګړه نښتې، په دې کې حلیمه او ارتغرل هم راورسي چې په دې کې د سارم په لاس باندې دا شهیر ورغلی او دا سارم خنجر راوالی او نږدې ده چې دا ماشوم یې وجلی چې په دې کې په ارتغرل راشي دا سارم د لاسه ونیو چې اخوا کې ګزار. حلیمه رامنډه کړي، د خپل ورور راوچت کړي، په غېږه کې ونیسي. نو دا ارتغرل ته وایي چې دا سارم ته وایي چې ستا مازغه خراب شوي دي، ته خو د سره په خبره نه یې. چې په دې کې دوی دا خبرې اترې کوي چې کم نویان چې دی نو هغه نویان په لاس چې کم خنجر ورغلی نو دی د هغه ځای نه ګزار وکړي په ارتغرل باندې، خو دا ارتغرل نه ګزار خطا شي او په سارم باندې ولګي. سارم باندې ولګي، سارم ډېر انتهایي زخمي شي او راوغورځېږي. ارتغرل چې دا ویني چې دغه غداران خو دواړه بیا آزاد شوي او بیا ویني چې ورور مې زخمي شو، ډېر انتهایي په قهر کې راشو په نویان باندې حمله وکړي. په نویان باندې حمله وکړي، نویان خو د مخکې نه زخمي او د ارتغرل د مقابلې خو هغه اسې هم نه نویان باندې چې ارتغرل حمله وکړي بس یو ښه ګزار یې چې وجو په هغه ځای کې د سر ګزار کړي او قصه وله ختم کړي. او دغه شان کم دا باقر چې کوم دی دغه غدار دغه هم په دغه ځای کې مردار کړی شي.
دې خوا په قبیله کې ګلدارو په خپلې مور پسې تلی هغه ته مور ته لګیا چې ارتغرل دا چل کړ د ارتغرل دا ورانې کړه ارتغرل دا ورانې کړه ته همیشه د ارتغرل ملګرتیا کوې ته همیشه د هغه خبرې ته ښه وایې مور یې ورسره بیا جګړه وکړي بیا ورته ووایي چې آیا تا تر ننه ورځې پورې سوچ ونه کړو چې څو پېرې موږ د ارتغرل خلاف لاړو هغه د قبیلې نه پکې هم ویستو څو پېرې موږ د هغه خلاف وکړو په اخره کې چې کوم دی نو د هغه خبره صحیح کېږي د هغه طریقه صحیح کېږي د هغه کار صحیح کېږي دوی دا زوی بیا د دې مور سره په خبرو کې وران شي او دی ورته وایي چې مور بس نوره خبره د حده وتې ده قبیلې سرداران چې کوم دی نو هغه دا خبره غواړي چې یاره جرګه دې راوغوښتی شي د دې قبیلې د سردار فیصله دې وشي دا مور په دې خبره ډېره خفه شوې چې ښه د قبیلې سرداران دا خبره غواړي که ته دا خبره غواړي خو زه ستا د ارمان به هم پوره کړم قبیلې سرداران دې راشو دا خبرې دې وشي مور په دې خبره ډېره زیاته خفه شي بل طرف ته سارم زخمی شوی ارتغرل قبیلې ته راولي ګلدارو د ده سره ونښلي چې یاره ستا د لاسه بیا بل زموږ خاندان ته نقصان راورسي او دا بیا څه چل کړل چې دی ورته بیا ووایي چې یاره ټوله قیسه ورته وکړي دغسې چې ما نویان رانیولی او نویان مې ګرفتار کړی هغه ما وړه ستا د لاسه تا ولې هغه ته دا غار خو ولې دې ورته دا ځای خو دا ستا د لاسه دی زخمي شو که نویان ما ګرفتار کړی سلطان علاالدین له پې مې بولې او ټولې مسلې به هوارې شوې هر څه به هوار شو خو ستا د لاسه دا ټوله لاندې جوړه دغه دواړه وروڼه بیا ونښلي د سارم علاج شروع څه لږ ساعت بعد طبیب عارف راشي نو هغه ورته وایي چې یاره بس د خطرې نه بهر دی اوس ټیک دی ارتغرل بیا لاړ شي د هغه سره میلاو شي دا سارم دی ارتغرل ته وایي چې یاره ډېرې مسالې مسایل راځي ډېرې لانجې کونجې راځي خو زما ستا ته په زړه کې هېڅ بغض نشته دوی دواړه د یو بل سره روغ شي دا ارتغرل چې څنګه د خیمې نه بهر راوځي نو دا ګلدارو ته وایي چې وروره داسې کار دی چې زه ما داسې جرګه راغوښتې نو پلانکې د سردار یم اخوا دېخوا زه سرداري لم او ته زما حمایت او که دې خیال کړی د نن نه مخکې به جنګ به ستا او د قبیلې فیصله او سوچ به زما نو زه اوس غواړم چې یاره ته نن نه بعد هم داسې وکړو زه سردار شم او ته زما حمایت وکړي ارتغرل ورته وایي چې نه د نن نه بعد به جنګ هم زما د قبیلې فیصله به هم زما او ته وایي چې مطلب ستاسو دی ورته وایي چې مطلب زما دا دی چې زه هم سردارۍ ته ودرېږم اوس د قبیلې سرداري به زه خو لنډه دا چې ارتغرل او ګلدارو دواړه یو بل ته مخامخ ودرېږي جرګه راوغوښتی شي جرګه شروع شي سرداران راغلي حیمه خاتون د جرګې مشره ګلدارو ته وایي چې ته پاسه خپله خبره وکړه چې ته به څه وکړې ګلدارو پاسې ګلدارو وایي چې زه به خپل خلک اهلیت ته بوځم زه به خپل خلکو له دا وکړم زه به خلکو باندې سختې تېرې شوي دي دا به وکړم دا به وکړم دی خپلې خبرې وکړي بیا د ارتغرل نمبر راشي هغه ته وایي چې ته خپلې خبرې وکړه ارتغرل هم خپل ډېر د جوش تقریر وکړي ډېرې خبرې اترې وکړي بیا په اخره کې وایي چې یاره کم کسان چې د ګلدارو ملګري کېږي هغه لاس اوچت کړي د ګلدارو سرداري مني کسان لاس اوچت کړي بیا د ارتغرل دپاره لاس نو د ارتغرل پکې لږ کسان ورسي د ګلدارو ډېر ورسي ارتغرل چې دا وینو نو ارتغرل اعلان وشي چې یاره ګلدارو سردار شو او ټول سرداران راځي بیا هغه د هغه دستبوسي کوي د هغه اطاعت کوي د هغه سره حمایت کوي دا ارتغرل پسې راشي او ده ته بیا وایي چې ځه ستا سرداري مبارک شو او الله دې دا قبیله او تاسو ښه وساتي او زه خو اسم د دې ځای نه روان وم خو اوس زما په دې ځای کې ایسارېده بیخي ګران شو او زه دننه لاړم ارتغرل خپلې خیمې ته واپس راشي حلیمه په هغه ځای کې دی د حلیمې ته وایي چې یاره تا ته خو پته ولګېده کنې چې زما په سردارۍ کې پاتې شوم ما ونه ګټله د هغه ورته وایي چې ما هېڅ پروا نشته که ته سردارۍ کې پاتې کېږي که ته ګټې که ته نه ګټې خو زه به همیش عمر ستا سره په هره لاره کې په هره سخته کې په هر غم کې په هر دغه کې به زه ستا سره شریک یم په هر ځای کې به زه ستا سره ملګري
بیا ورته غرل وایي چې بس ټیک ده موږ به سبا روانېږو د دې زموږ دلته نور ایسارېده چې کوم دی نو هغه ممکن نه دي. بیا ورته دا حلیمه په دغه کې ووایي منت ورته وکړي چې ګوره داسې کار وکړه چې مور ډېره خفه ده او موږ ټول سبا روانېږو. هغې اوس دعوت یې ایښی ده، ټولې کورملې او دعوت یې ایښی ده. د هغې ډېر غټ خواهش دی چې دا ټول بچي مې په یو ځای بیا ولیدل، بیا پته نه لګي چې بیا یو ځای کېږو که نه یو ځای کېږو، خو اوس یې دا خواهش دی چې موږ ټول یو ځای شو. او ته لکه ته دا خبره ومنه. ارطغرل خو دغې خبرې ته زړه نه ډډې ورته نه لګي، خو چې دا ښځه ورته ډېر مینت وکړي نو بیا وایي چې زه ټیک ده دغه خپلې مور سره به اخر کینو، اخرنۍ شپه ده، روټۍ به ورسره وخورو چې بس بیا خو هسې هم پته نه لګي. دا حلیمه خاتون په خیمه کې پروګرام جوړي، ټول ناستې روټۍ ته خوراک ته ناستې. حلیمه ډېره پریشانه ډېره خفه دوی چې کله روټۍ وخورو نو دې کې دا ګلدارو دی ارطغرل ته وایي چې وروره داسې کار وکړه چې ته خدای ته وګوره ته مه ځه، ته چې لاړ شې په تا باندې زموږ ملا ماتېږي، ته یو ډېر عظیم یو ډېر تکړه سپه سالار یې، ډېر ښه جنګجوی پلان کې او ته پاتې شو موږ درپسې خفه کېږو ته مه ځه. ارطغرل ورته په دوو ټوکو الفاظو کوي چې ګوره داسې کار دی چې سردارۍ سره مې څه کار نشته، خو خفه په دې یم چې څنګه به بری خلک خرڅېده، دشمن خلک به خرڅېده، څنګه دشمن سازشونه کول هغه شان چل نه تاو، او ته نن د یو دشمن په لاسو باندې خرڅ شوې، د هغه په لاس چې کوم دی نو هغه تا پیسې وچلولې، د هغه د دشمنانو کار تا وکړو، تا نن د سرو سکې وچلولې په سردارانو کې، سردارانو نه رشوت ورکړو، ته په رشوت باندې نن ته مخکې شوې، مشکله ده ماته پاتې کېده ګران دي. او ته د غدار سعدالدین کوپیک سره ته ملګری شو. ده چې د خپل ورور ته دا خبرې وکړو چې هغه ورته هم راګرم شو، مور ورته قار شو او د ګلدارو د دې حقیقت نه خبر شو نو په دې ډېره زیاته خفه شوه چې یاره ده د دغه دپاره د سردارۍ دپاره سره د چلولي، د خلکو له رشوت ورکړی، هغه هم د سعدالدین کوپیک نه یې سره راوړي. مور ډېره خفه شو. بیا یې د ارطغرل ته وایي چې بچیا خبره خو ښه ورانه شوه، او اوس خو تا د زه د پاتې کېدو خو زه تا ته رسره نه، زما خوله نه جوړېږي، زه تا ته په څه خوله ووایم چې ته پاتې شې، ځکه چې دلته دا حل جوړ خو ځه الله دې مل شه، او چې په کومه لار ځه چې خدای دې کامیابي نصیب کوه، ستا چې څه کم عظیم مقصد دی چې کم ښه مقصد دی خدای دې په هغې کې کامیاب. بس ارطغرل بیا د دغه ځای نه راوځي او واپس خپلې خیمې ته راشي. په سباله ارطغرل تیاری شروع کړی، بابر او روشان چې کوم دی نو هغه ته یې ووایي چې یاره تاسو داسې کار وکړئ چې هغه کسان راټول کړئ چې کوم زموږ سره تلل غواړي. حلیمې ته بیا دا خبره وکړه چې ته هغه زنانه راټولې کړئ چې کوم زموږ سره تلل غواړي، او که چېرې څوک زموږ سره نه ځي نو بس یک تنها به روانېږو، وځو به خو بس زموږ بس د تلو لار روان. په دې کې ګلدارو راشي، دې ارطغرل ته وایي چې زه علت ته ځم او د خپلې قبیلې دپاره موزون ځای ګورم، خو د هغې نه مخکې تا ته د یو سردار په حیثیت نه چې د یو ورور په حیثیت تا ته یم چې ته مه ځه او پاتې شه. دا ګلدارو په حقیقت کې به د خپل ورور پسې ډېر خفه وي، خو دا ارطغرل ورته چورلټ انکار وکړي چې نه، زما او ستا زموږ او ستاسو اوس دلته ځکه نه کېږي چې تا هغه سړي له تا عزت ورکړله چې د کوم زه خلاف یم، کوم چې زموږ دښمن او ته د هغه سره مل شوی، ته د هغه سره ملګری شوی، خیر ټولې خبرې ورته وکړي، او دی ورته وایي چې اوس زما او ستا نه کېږي، او بس داسې یو طرف ته ترې روان شي. ګلدارو ته هم پته ولګي چې دی خبره نه مني، بس دی ته هم روان شي. دا ارطغرل بیا راوګرځي واپس شي، په دې خپل ورور باندې غږ وکړي، په دې ګلدارو باندې، او راشي دله غاړه ورکړي، او ده ته وایي چې یاره ویلې اورېدلې راته معاف کړه، نو بس دغه زموږ اخرنی ملاقات ته بیا څه پته لګي موږ میلاوېږو او که نه میلاوېږو. دوی دواړه د یو بل سره میلاو شي، یو بل ته بخانه مخانه وکړي او بیا د یو بل نه رخصت شي. بیا ارطغرل په خپلې مور پسې لاړ شي، خپلې د هغې خیمې ته. نو مور یې په ده پسې هم ډېره خفه وي، د دې خبره نه ډېره خفه وي، او وایي چې یاره ما خو د خپل خاوند سره
خپل سردار سره دا وعده کړی و چې یاره زه به خپل بچي ټول په اتفاق او په یو ځای ساتم، خو زه په هغه خبره کې نن ناکامه شو. زما کوړما زما قبیلې چې کوم ده هغه په 2 ټوټو کې تقسیم شوه. او دا ارتغرل ته ووایي چې یاره زه به په تا پسې ډېره خفه یم. نو دا ارتغرل ته ووایي چې موره راځه که نه. او په اصل کې دا ارتغرل دا کوم کشر ورور زولجان چې دا هم د ارتغرل سره ملګری، دا هم د کوپیک په منصوبه باندې څه نه څه پوه شوی و. دا خپل ورور په دې خبره پوه شوی، نو دغه د خپل ورور سره ملګری. دا ارتغرل ته وایي چې یاره ته دا 2 ماشومان دي، ګندوز او زولجان، او مونږ ولې یوازې پرېږدې، خو راځه. د هایمه ته دغه ځای کې انکار وکړي. ده ورته وایي چې نه ستا سره ځم نو دلته شهناز خاتون او دا ماشومان او دا به چاته پرېږدم، دوی سره به زه څه کوم، خو ځه ته ځه او الله دې استعمال شو. نو لنډه دا چې ارتغرل د خپلې مور نه هم رخصت راوالي و چې بهر راوځي. نو سارم ورته ولاړي. سارم بیا د خپل ورور ته مینت وکړه چې یاره ما خپل ټول عمر د سلطنت لپاره په جاسوسۍ کې او په دغه کې تېر کړ. بیا زه خپل کور ته په دې امید رالم چې یاره زمونږ به خپل کورمې سره خپل وروڼو سره په یو ځای وخت تېر کړم، خو دغه ته نن مونږ بیا جدا کېږو. ارتغرل ورته وایي چې وروره تا زما سره هغه کار وکړو چې کوم د یوسف علیه السلام سره د هغه وروڼو کړی. تاسو زه داسې یو کندې ته وغورځولم چې د هغې نه زما راوته مشکل دي، او د داسې سړي تاسو ملګرتیا وکړه، د داسې سړي هلکاري تاسو وکړه چې هغه زموږ دښمن دی، زموږ خلاف. خیر د دوی خبرې روانې، سارم چې نور ونه شو، نو سارم وي چې ته روانېږه، خو زه تا سره خپل سپایان او زولجان او دا ستا سره زه نه پرېږدم. ارتغرل ورته وایي چې زما مخې له مه راځه. بل طرف ته د دودرګاه قبیلې چې کوم اقچا سردار هغه خلک ګیر کړي، په خیمو کې بند کړي، کوم چې د هغه د قبیلې نه د ارتغرل سره د تلو خواهشمند دي. دې خوا لانجه جوړه شي، اقچا وایي چې زه دغه خلک نه پرېږدم، او ارتغرل د ارتغرل چې کوم سپایان ملګري هغه د هغه سره ملګري، خو نږدې دی چې جنګ جوړېده ولې چې په دې کې هایمه خاتون راشي او دیو خلاص کړي او غوسه شي او قهر شي ورته، او وایي چې یار د کم سړي کومه مرضي کم طرف ته تلل غواړي هغه دې ځي، او څوک به هم نه یې څاروي، بلکې زما دا قسم نه ده خوښه چې دیو دې لاړ شي. خو هر سړی د خپلې مرضۍ خاوند دی، په چا په سختي او دغه نه کوي، زبردستي به نه کوئ او په اخر کې به لانجه نه جوړوئ. کېدی خپلې تورې په خپلو دغه کې ساړه شئ. نو هایمه خاتون چې کوم دی هغه بچ بچاو وکړي، ګواښ وکړي او دا لانجه ختمه کړي. او ارتغرل چې کوم دی نو هغه روان شي ورسره، غني عارف صاحب ورسره هم وي، ګلبانو چې کومه د روشان ښځه په دغه وخت کې هغه ورسره هم روانه شي. دیو روان شي، قافله د دیو روانه شي، څه په اسونو باندې څه پیدل، خو د دوی په ډونو کې ډېره یو نوي او ډېره یو زوروره جذبه پکې راوچته شوي، او دیو خپل طرف ته خپل منزل ته روان شي. روان چې دیو کله ستړي شي، په یو ځای کې پړاو دیو جوړ کړي، یو ځای کې کیني، دمه کوي. نو دی د ارتغرل د خپلو سپایانو ته، د خپل ملګرو ته ووایي چې ګورئ خبردار تاسو به د اتیا لار نه پرېږدئ، کومو کسانو چې موږ هلته نه پرېښودو نو هغه به مو پسې دلته به هم راپسې، دلته خو موږ به بیخي تنګوي. نو سپایان دې خپلې ټولې سترګې بیدارې وساتي، ځان دې بیدار وساتي، هسې نه چې څه نقصان راپېښ شي. په دغه شپه باندې هایمه خاتون په خپل خیمه کې د خپلو کوم زامن چې دوی سره ناسته وه، سارم ګلدارو روټۍ ته ناست و، خو د یو سړي نوړی د مرۍ نه کوزېده. په دې کې د هایمه خاتون چې کوم دی نو دا د دې خپلو د دواړو زامنو نه خفه وه، د دغو سره په دغه خبره بیا په جګړه وه چې یاره تاسو څنګه د کوپیک سره چې کوم دی تاسو ملګرتیا وکړو، داسې یو شرمناک کار تاسو وکړو. دا وایي چې موږ څنګه شرمناک کار وکړو؟ دوی وایي چې تاسو یاره داسې شرمناک کار وکړو، تاسو خپل روایت هر څه هېر کړو، تاسو په قبیله کې د دښمنانو په شان د رشوت او سره ورکول شروع کړي. نو په دغه خبره ورسره مور په جګړه او د سلطان کوپیک خلاف چې کوم دی نو هم ورسره نښتي او جګړه ورسره وکړي، ولاړه شي. په دغه شپه چې کله وده شي نو دا ډېره خفه چې یاره زه څه وکړمه، کم طرف ته لاړه شم، کم طرف ته لاړه نه شم، کومه لار واخلم او کومه لار پرېږدم، ډېره په کشمکش کې، ډېره په شش و پنج کې چې وده شي نو په خوب کې ورته خپل خاوند یعنې سردار سلیمان شاه
راشي او هغه ورته وایي چې یاره همیشه د حق په لاره ځه، چېرته به هم د حق لاره نه پرېږدي. او زما زوی ارتغرل چې کوم دی هغه چېرته هم د صحیح لارې نه شي بې لارې کېدی، هغه بې لارې نه دی، هغه په لار. په دغه سهار چې دا حیمه خاتون راپاڅي نو دا په خپله خبره پوه شي، بس ډایرک راپاڅي راشي عبدالرحمن ته حکم وکړي چې یاره سورلی تیاره کړه او 2-3 سپایان تیار کړو، بس زه ځم په خپل بچي پسې ځم، په ارتغرل پسې ځم. شهناز خاتون ته چې دا پته ولګي نو هغه پسې راشي او ته جاړي چې یاره مور ارتغرل هم زموږ نه لاړ، نور هم خلک زموږ نه لاړ، اوس ته هم زموږ نه ځې، موږ ته چاته پرېږدي. دا حیمه خاتون ته و چې بچیا خفه کېږم او بس ما ته خپله لار معلومه شوې ده، ما ته خپل ځای معلوم شوی ده، ما ته اډر حکم راته میلاو شوی ده او زه ځم. په دې کې سارم ته پته ولګي، سارم هم خفه شي، مور ته مینتونه شروع کړي چې یاره ته څنګه زموږ د پلار خیمه د دغه پرېږدي. دا ورته ووایي چې بچیه ته خفه کېږه، ما ته هم د خپل خاوند نه اډر میلاو شوی ده، حکم راته میلاو شوی ده او ما ته لار ښوی شوې ده او بس زه ځم. څه مینتونه څه دغه ورته وکړي خو هغه خبره نه مني. هغه ورته وایي چې بچیه داسې کار وکړئ چې د قبیلې د خلکو به خیال ساتئ، حفاظت کوئ، چېرې به هم د دشمن نه یېرېږئ، چېرې به هم د دشمن نه په روب کې نه راځئ. خپل روایت او خپل اصول چې کوم دی نو هغه به ژوندي ساتئ، د خلکو به حفاظت ساتئ. دا د دنیا نصیحتونه ورته وکړو. اس ته سوره شي او روانه شي. چې څنګه روانېږي نو دا سارم چې نور ونه شي عاجز، ډېر په خفګان کې، ډېر په دغه کې، نو دې عبدالرحمن ته په دې سپایانو باندې غږ وکړي چې یاره تاسو د چا نه تپوس کړله چې تاسو داسې دا سورلی جوړ کړي دا دغه روانې کړي په څه دغه باندې فوراً کې ودرېږئ که نه خرابېږئ، توره پسې راوباسئ. عبدالرحمن او ورسره 2-3 چې کوم دا نور ملګري دوی نه یوه کې او نه بله کې خو دا خپلې تورې راوباسي راوړې د سارم په خپو کې د هغه وروره داسې کار دی چې مونږ د ارتغرل باندې خپل سر هم قربانولی شو خو تا ته هم دغه نه شو کولی، که ستا خوښه جو ته زموږ دا سر چې کوم دی نو ته ووهه، خپله مرض وکړه. دا غړپې دا په دغه ځای کې د سارم سره هغه خبره چې ماتې ورسره ختمې شي. مور پرې غږ وکړي بچیه موږ پرېږده، زموږ لار پرېږده، ته زموږ نه قلار شه. او چې کله ګلدارو راغی نو هغه ته زما نصیحتونه واوروه، زه دنه لاړم. بیا واپس د اس نه راکوز شو، د دې خپل زوی سره او د خپل انګور سره دوباره میلاو شو، د ټولو سترګې ډکي، خفګان کی. خو حیمه خاتون چې کوم دی په خپله خبره کلکه ولاړی، اس ته وخیږي. عبدالرحمن او دغه نور کسان ملګري ورسره شو روان شي په هغه طرف چې په کوم طرف ارتغرل تللی. کله چې په ارتغرل دلې باندې په میدان کې شپه تېره شو، سهار شو، نو ارتغرل قبیله عارف صاحب ته حواله کړه، کوم چې د دوی نیمګړي یو څو کسان د دوی سره روان شو دغه قبیله. هغه ته ویې چې یاره لار یې ورته برابر کړي چې تاسو په دغه لار ځئ. په خپله حلیمه سلطان او شهیر او ورسره بابر او روشن چې کوم دا یې د ځان سره ملګري کړو. وی چې موږ ځو د سلطان علاالدین طرف ته، او دا شهیر چې کوم دی نو دا سلطان علاالدین ته پیش کوو، هغه ته یې حواله کوو چې دا د سلطنت باغي نه بلکې د سلطنت خیرخوا دی چې هغه ته د ټولې خبرې حقیقت او هر څه پته ورته ولګي. روان شي، روان 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 چې په یو ځای کې دمه کوي، کیني چې څنګه کیني نو په دغه ځای کې د سعدالدین کوپیک کسان هم په ده پسې ورپسې او سپایان پسې ورپسې چې هغه سپایان څنګه دلته ورسي نو ارتغرل ته وایي چې ستا نن اخرنۍ ورځ ده. ارتغرل پسې هم راپاسې وایي چې یاره ستاسو سره به ما هغه کار کوم څنګه چې مې ستاسو مشرانو سره کړل. نو دغه سپایان وایي چې یاره که نن موږ دا شهزاده دا شهیر دا هلک موږ وجلی نه موږ نه قلارېږو، داسې موږ نه ځو. خیر جنګ ونښلي، دوی ونښلي لګیا یې حلیمې چې کوم دی نو هغې هم توره راغستې لګیا یې نښتي. په دې کې د دغه کوپیک یو سپایي چې ویني چې یاره شهیر یوازې دی او موقع ورته میلاو شي نو راشي په هغه باندې حمله وکړو، ډېر یو زورور او یو کاري ګزار په هغه باندې وکړي. شهیر راوغورځېږي، حلیمه چې دا وینو نو هغه چغې کړي او رامنډې کړي، هغه راوچت کړي. هغه په دې کې جنګ نښتی چې په دې کې یو سپایي ویني چې یاره د ارتغرل زوی چې کوم ګندوز چې کوم دی هغه په یو ځای کې یوازې پاتې شوی دی، هغه چې منډې کړي نو هغه ماشوم هغه راوچت کړي یو ځای یو طرف ته منډې کړي وایي تښتی. چې وایي تښتی نو په دې کې چې حلیمه ویني نو هغه چغې کړي، شور شروع کړي، ارتغرل ته چې پته ولګي نو هغه پسې ورپسې شي.
ارتغرل په هغه سپۍ پسې ورپسې و چې ناګهان هغه سپۍ واپس راوګرځېدو، خنجر یې راغستی و، په ماشوم باندې راوچت که. ارتغرل ته وایي چې په دغه ځای ودرېږه او خپله توره دې وغورځوه، کنې د ماشوم نه سټ پرې کوم. ارتغرل په هغه ځای یکدم ودرېږي چې خدای پاکه اوس څه وکړم. په دې کې بل طرف ته یو بل سپایي چې د ارتغرل باندې د غشي نښه برابر کړي نږدې ده چې په ارتغرل ګزار کوي چې په دې کې نورګل د یو طرف نه د جاخو نه راوځي او ناګهانه په هغه سپایي باندې حمله وکړي، د هغه نه سټ پرې کړي، اخوا طرف ته یې ګزار کړي. او چې کوم په هغه کې د انتقام اور بلیږي، ډېر د غصې هغه اور بلیږي، نو هغه په هغه سپایي باندې وباسي او سمې حملې پرې وکړي. ارتغرل چې نورګل ویني نو موسکی شي چې یاره دا ځوان خو واپس راغی. بیا دا کم سپایي چې د ارتغرل دا زوی نیولی دا ګندوز، نو ارتغرل ته غږ وکړي چې زما د لارې نه بچ او زما باندې را نه شي، کنې دا وجنم. دی دا خبره کوي چې په دې کې ناګهانه یو غشی راشي او ډاریک د هغه په دې سینه باندې د هغه په دې ډله پاسولی کړو، هغه یو طرف ته ګزار شو. ارتغرل څه ګوري چې یاره حیمه خاتون یعنې د هغه مور عبدالرحمن او ورسره یو څو سپایان په دغه ځای کې راغلي او دغه عبدالرحمن په دغه سپایي باندې ګزار وکړي، نو دا ماشوم ترې بچ کړي. ارتغرل ورمنډه کې خپل بچی راوچوت کړي، حیمه سلطان پسې هم راشي او ارتغرل ته وایي چې بچیه زه ستا نه بغیر صبر نه شوم او را روانه شوم، راغلم د پسې. ارتغرل نه ماشوم والي په ځان پورې ونیسي او په ژړا شي ورته. په دې کې نورګل چې کوم دی هغه چې کوم سپایان د هغه په لاس ورغلي نو په هغو باندې ښه خپله غوسه وباسي او بیا راشي ارتغرل ته وایي چې وروره ته ما معاف کړه، زما نه غلطي شوې وه، زه ډېر غوسې راغستی یم او ډېر دغه راغستی یم، زه په ځان نه وم پوه شوی، زه تا له واپس راغلی. ارتغرل ورته وایي چې یاره ته زما مخکې هغه شان هم زما ورور وې، اوس مې هم ورور. په دې کې بیا دوی چې دغه څونه وزګار شي چې رامنډې کړي، حلیمې سلطان شهیر په غېږه کې رانیولی او د هغه اخرني ساعونه چلیږي او چې کوم دی نو په آخر وخت کې هغه کلمه ووایي او سترګې پټې کړي او حلیمه سلطان چې کوم دی نو هغه ورته د ماشومانو په شانتې ورته چغې وایي، جاړې ورته لګیا وي. خو لنډه دا چې د هغه شهیر زندګي چې کوم دی نو په دغه ځای کې ختم شي. ټول خلک ورته حق حیران ولاړ چې یاره دا څنګه ماشوم و، دا څنګه عجیبه شهزاده و چې د ده سره ښه په لاس کې د بغاوت کولو د دغه کولو اختیار د ده سره و، د کولی شو دا چل، خو ده چې کوم دی د ریاست خلاف بغاوت ونه کړو او ډېر په ښه طریقه باندې چې کوم دی نو د ژوند تېر کړو. دې ماشوم ټول خلک ورته خفه و، ډېر ورته دغه و. شهزاده شهیر چې کوم دی نو هغه سپرد خاک کړی شي، یعنې د هغه اخري رسومات وشي. حلیمه سلطان په خپل ورور پسې ډېره خفه وي، ډېره په ژړا ژړا د ماشومانو په شانتې چغې پسې وایي، جاړې پسې. حیمه خاتون یې وله د لاسه ورکوي. چې کله دغه ورځ تېره شي دوی واپس خپلو کسانو له راشي، په دې کې ابن العربي راشي، ورسره درویشانې ملنګانې ورسره هغه راولي او هغه چې کوم دی د ارتغرل دپاره دوا وکړي، د ارتغرل مور د ارتغرل دپاره دوا وکړي. بیا د خپلې قبیلې خلکو ته مخاطب شي، هغو ته وایي چې ګوره داسې کار دی چې د نن نه بعد زموږ د قایي قبیله چې کوم ده دا یوه د نیمګړې د دې سردار ستاسو ارتغرل دی. ارتغرل به د نن نه بعد که مونږ خفه کېږو دی به مونږ رضا کوي، که په مونږ څه سخته راځي دی به زموږ سخته زموږ سره کموي، زموږ څه مسایل تکلیف دی به یې حل کوي او چې دی په کم طرف ځي مونږ به د ده خبره منو، د ده اطاعت به کوو، په ده پسې به پسې کېږو. دی د سردارۍ علامات یعنې توره د قبیلې جنډه او قرآن پاک دا یې راوړه ارتغرل ته یې حواله کړه. بیا ابن العربي هم د ارتغرل په حق کې دوا وکړه، ارتغرل ته یې دوا وکړه چې یاره دی همیش کامیابي، همیش د مسلمانانو د خپلې قبیلې د خلکو په کار راځي او په دې دنیا کې داسې یو بنیاد کیږي د مسلمانانو چې تر د ډېر وخته پورې بیا یادېږي. ارتغرل بیا طبیب عارف صاحب چې کوم دی نو هغه د خپلې قبیلې خپل قایم مقام یعنې خپل نایب جوړ کړي چې یاره که چېرې زه ځم نو تاسو به د ده خبره منئ، تاسو به د ده هر دغه منئ. او نورګل چې کوم دی د خپلو سپایانو مشر کې خپل سپه سالار کې بابر او روشان هم نورګل ته ډېر خوشحاله چې یاره دی واپس راغی او بیا د ډېر یو پرجوش او ډېر یو د ولولې او د جذبې نه ډک تقریر وکړي خپلو کسانو ته
چې مونږ یو داسې سرزمین ته ځو، یو داسې ځای ته ځو، خیر ده که مونږ لږ یو نیمګړي یو، خو داسې یو بنیاد به ږدو او یو داسې سلطنت به جوړو چې کم خلک زموږ نه جدا شوي، کم خلک زموږ سره د راتلو نه یېرېدلي، کم خلک زموږ سره د راتلو نه انکاري شوي، که په هر طریقه نو هغو به زمونږ دغې کوشش ته، دغې سلطنت ته به ګورو، شرمنده به او خفه به داسې دغه به مونږ انشاءالله که خیر جوړو. نو ارطغرل چې دا پرجوش تقریر وکړي نو خلک د ده سره چې کوم کسان هغه ډېر په جوش کې په دغه ځای کې دا فضا چې کوم ده نو هغه د الله اکبر د نارو نه ډکه شي. نو دغه د ارطغرل د دویم سیریز د دویم سیزن اخرنی قسط د قسط مې تاسو راوړی، انشاءالله ستاسو به خوښ شي، امید ده انشاءالله. نو انشاءالله د نورو قصو پورې د بل سیزن پورې زما سره اوسئ. ډېره مننه. ښاد او بد اوسئ. د الله په امان.